سلامونه په لندن کې د بي بي سي پښتو ټلویزیون د خبرونه ته ښه راغلی. له هر څه وړاندې د خبرونو سرټکی. اروپا کې د کډوالو کړکېچ اروپایي ټولنې د حالت کابو کولو لپاره د بیړنۍ غونډې غږ کړی. فرانسې بیا خبرداری ورکړې چې د حل راکاتل ښایي اوږد وخت ونیسي. د افغان ټاکنیز نظام سمون چارې د بي بي سي آزاد جرګې دا ځل پر ټاکنیزو جنجالونو خبرې کړې. او د ټکنالوژۍ تازه پرمختیاوې څه دي؟ د کلیک د اونۍ ګڼه کې راسره وګورئ. جوړ په خیر. د نننۍ خبرونې د سر خبر مو اروپا کې د کډوالو ناوړه کیدونکی کړکېچ دی. اتریش پر خپلو ختیځو پولو د ګاډو او لاریو پلټنې چاره ګړندۍ کړې ده. ګمان دی دا لار د خلکو قاچاقولو لپاره کارول کیږي چې ورسره د 20 کیلومترو په اوږدوالي د ګاډو قطارونه رامنځته کړي دي. دا ګام وروسته له هغه پورته کیږي چې تېره اونۍ د اتریش پر یوه لویه لار یو پرېښودل شوې لارۍ کې 1 مړي وموندل شول. له دې وړاندې د هنګري حکومت د کډوالو مخنیوي په موخه له سربیا سره پر پوله د سیمې خنډونو جوړولو په اړه پرې لګېدلې نیوکې رد کړي دي. تېر جولای د اروپایي ټولنې پولو ته په ریکارډ شمېره کډوال رسېدلي دي. بریتانیا، فرانسه او جرمني اوس غواړي هغه خلک چې اروپایي ټولنې ته ورسیږي نوملیکنه دې وشي او هم یې د ګوتو نښې واخیستل شي. دوی د اروپایي ټولنې یوې بیړنۍ غونډې غوښتنه هم کړې چې 2 اونیو کې به په بروکسل کې ترسره کیږي. د اروپا جنوبي برخې هم په کړاو کې دي چې سلګونه کډوال پکې هره ورځ د یونان ټاپوګانو ته ورسیږي. د کډوالو د راتګ سره نږدې هره ورځ د اګاتونیسي نفوس 2 برابره کیږي. دا ټاپو یوازې 8 کیلومتره مربع ځمکه لري. د کډوالو شمیر ستونزې او ناهیلۍ راپارولې دي. خلک د نوملیکنې لپاره د پولیسو حوزې سره راغونډېږي، خو لومړی دوی ته ویل کېږي چې خځلې راټولې کړي. که دوی یې ونه مني په زندان کې اچول کېږي. راته ویې کتل، زه صرف ولاړ وم، په دې چې زه په آخر کې ورسېدم او ناروغه وم، بیا یې دلته واچولم. د هغه کډوالو په منځ کې چې د لنډې مودې لپاره بندي کېږي، یو ستومانه سړی او 9 کلن زوی یې هم ورسره دی. شمیرې په لاس لیکل کېږي او عکسونه یې اخیستل کېږي، لکه د بندیانو انځورونه. د هر چا عکس اخیستل کېږي، که لویان وي که ماشومان. د ټاپو خلک زړه خواږې لري او غواړي مرسته وکړي، خو په سړکونو او کاروبار ځایونو کې هره ورځ د ویدو خلکو موندنه هم د زغملو وړ نه ده. دغه جزیره یې وړتیا نه لري. د اوبو او دغه سیمې د بنسټیزې ودانۍ له مخې هم ناشونې ده. حوصلې په کمیدو دي. اوسیدونکي لیدل شوي چې پر کډوالو نارې وهي. یوې هټۍ خوله کډوالو ته له پلورلو هم ډډه کړې. دا ټاپو د ګرځندویانو په راتګ چلیږي، خو ځینې خلک یې نابللو میلمنو ته هرکلی نه وایي. د مدیترانې جنوب لور په مصر کې بیا د بریتانیا سفیر د الجزیرې خبریالانو ته د سزا ورکولو په اړه د خپلې نیوکې پر سر د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شوی دی. د قاهرې یوې محکمې د الجزیرې 3 خبریالانو ته 3 کاله بند سزا ورکړې ده. له بي بي سي سره خبرو کې د یو محکوم شوي خبریال قانوني وکیل امل کلونی بي بي سي سره خبرو کې د مصر په ولسمشر غږ کړی چې دا خبریالان دې خوشي کړي. د پریکړې له اورېدو سملاسي وروسته د عمل کلوني لومړی کار د خپل موکل د میرمنې د لاسه وه. نوموړې زړه ماتې ده. د محکمې په خونه کې د رسنیو ډیر پام پر مشهورې وکیلې و، خو د اغلې کلوني ټول پام به اوس د خپل موکل مصر نژاد کاناډایي محمد فهمي په آزادولو وي. نوموړې وویل یوازې ولسمشر سیسي د دې موضوع د حلولو توان لري. زما پیغام دا دی، ولسمشر سیسي، وړاندې مو ژمنه کړې وه چې کله د محکمې بهیر پای ته ورسي نو تاسې به مداخله وکړئ. نو مهرباني وکړئ اوس خپله ژمنه عملي کړئ، او که داسې نشئ کولی نو بیا زما موکل خپل کور کاناډا ته واستوئ. د محکمې پریکړې محمد فهمي او بهر محمد بیرته زندان ته ولیکل.
ډېر امکان لري چې د دغې پریکړې د بیا کتنې غوښتنه وشي نو دا قضیه لا پای ته نه ده رسېدلې. ولسمشر سیسي ویلي وو چې یوازې هغه وخت به مداخله وکړي چې قانوني بهیر پای ته ورسي. په لومړي ځل دلته د عمل کلوني راتګ د ډېرو پام ورجلب کړ. که په کومه قضیه کې زه پر خبریالانو باور وکړم چې ډېر پام دی پر اصلي جزئیاتو وي نو هغه به دا قضیه وي. د مصر ځینو رسنیو عمل کلوني د دوی د قضایي سیستم په سپکاوي تورنه کړې. نن د مصر د بهرنیو چارو وزارت هم نړیوالو نیوکو ته ځواب ووایه او د بریتانیا حکومت یې په مداخلې تورن کړ. خو د عمل کلوني په ګډون ډېر نور وایي چې دوی به د خپل غږ پورته کولو ته دوام ورکړي. د نړۍ په ځینو نورو مهمو خبرونو کې د سوریې لرغونو آثارو ادارې مشر د دې پخلی کړی چې هغه ځای کې لویه چاودنه شوې چې د سوریې لرغوني تدمر ښار تر ټولو مهم معبد ګڼل کیږي. د راپورونو له مخې د خپلې بڼې اسلامي دولت نومې ډلې د بیل په نامه 2000 کلن معبد کې چاودنه کړې خو چارواکي وایي معبد لا تر اوسه ولاړ دی. دا خبر یوه اونۍ وروسته له هغه راځي چې دې اورپکې ډلې په د تاریخي ښار کې یو بل معبد والوځاوه. تایلندي پولیس وایي د بانکاک هغه بمي برید سره په تړاو د 209 شکمنو کسانو لټون کوي چې 2 اونۍ وړاندې پکې 10 کسان وژل شول. افسران وایي دوی د 26 کلنې تایلندۍ مېرمنې او یو بهرني نارینه د نیولو امر ترلاسه کړی دی. له دې برید سره په تړاو یو بهرنی د شنبې په ورځ نیول شوی و. دوی دا هم وایي په یو بل کور کې د بمونو جوړولو توکي موندلي دي. چین کې دولتي رسنۍ وایي د ونډو بازارونو د تیرې مودې تاوانونو سره په تړاو پر انټرنیټ د ناسمو ګنګوسیو خپرولو پر سر نږدې 200 کسانو ته سزا ورکړل شوې ده. د نیول شویو کسانو کې د ونډو بازارونو یو شمېر چارواکي او یو خبریال هم شامل دي. دولتي خبري ایجنسۍ ویلي خبریال منلې چې راپورونه یې پر ګنګوسیو ولاړ وو. د اوکراین پلازمینه کییف کې د توکمپاله احتجاجانو او پولیسو ترمنځ نښتو کې لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي دي. د تاوتریخوالي د پیښې په داسې وخت کې له پارلمان بهر شوی چې د دغه هیواد ختیځ لانجمنو سیمو ته د لا ډېرې خپلواکۍ ورکولو پر وړاندیز له خپلو لومړیو پړاوونو تیر شو. د نوي وړاندیز شوي قانون له مخې به دونیتسک او لوهانس سیمو ته چې د روسي پلوي یاغانو تر ولکې لاندې دي لا ډېرې واګې سپارل کیږي. د افغانستان د ټاکنیز نظام سمون لپاره لومړني وړاندیزونه د ټاکنیز نظام د اصلاحاتو کمیسیون له لوري حکومت ته سپارل شوي دي. دغه کمیسیون یوه میاشت وړاندې د هغې سیاسي هوکړې له مخې جوړ شوی چې تیر کال یې د ملي یووالي حکومت جوړېدو ته لار پرانیسته. د بي بي سي آزاد جرګې دا ځل پر ټاکنیزو جنجالونو خبرې کړې چې شازیه حیا پرې له کابله رپورټ لري. افغانستان سره لدی چې د ولسواکۍ او ټاکنو په ځوانه تجربه کې و پایلې خورا له ناندریو ډکې وي. ان تر ولسي ناباوریو چې د راتلونکو ټاکنو په تړاو د خلکو نزړه ترې اټکل کېدای شي. ټاکنو خپلواک کمیسیون د غداري کوله دا غ ناظرین چې هلته په ولسوالۍ کې واغې د غداري کوله نو تاسو به څه رقم خبر شي. بل اوس خو دا موضوع موږ پوه شو موږ پې خبر شو اوس هم تاسو ته ویله تاسو څومره ډاډ موږ ته راکولی شي چې په پارلماني ټاکنو کې به دغه غداري بیا تکرار نه شي. له نورو ډیرو سره د ټاکنیز سیستم د اړولو فکر دی. کومه نیکمرغه ورځ وي چې موږ دغه ټکي ته ورورسېږو او له دغه حالت نه موږ خلاص اوسې کله انتخابات خلاص شي بیا وروسته کاندیداتوران په خپل منځ کې جنجالونه ولري بیا میډیاوې په ده باندې یو 2-3 میاشتې بحث وکړي دا به کله راسي. حکومت په هغه ناندریزو شیبو کې هوکړه کړې وه چې د ټاکنیزو سمونونو یو کمیسیون به د افغانستان د ټاکنو په اډانه کې بدلون راولي. کمیسیون د خلکو وړاندیزونه حکومت ته سپارلي. هغه ځای پورې چې زموږ د کمیسیون په هیته صلاحیت کې دی دغه مسایل به ټول پر کاغذ د وړاندیزو په توګه جلالمآب رئیس جمهور ته او د ملي یووالي د حکومت و مشرتابه ته وړاندې کیږي او تر دې ځایه هم غواړم یو ابراز باور وکم. باور مې دا دی چې دوی به هم ان شاء الله ومني. خو د ټاکنیزو کمیسیونونو چارواکي د حکومت له اړخه جوړ شوي کمیسیون ته ښه غبرګون نه لري. ولسمشر د اساسي قانون د 40 مادې د 20 فقرې د حکم له مخې د کمیسیونو د جوړولو صلاحیت لري خو د قانونو د پرانه د ټاکنیز سیستم جنجالونه ساده هم نه دي.
د هغه حکومت لپاره چې خپل منځي اختلافات پکې له بنسټه ښکارېده. خو لا هم د خلکو هیلې بیا ځل د ټاکنو صندوق درېدو ته شته. شازیه حیا، BBC کابل. د لوبو سپورت خبرونو کې لومړی فوټبال. د انګلستان پریمیر لیګ کې مانچسټر یونایټډ د ماتې یو بل ګزار خوړلی او د یکشنبې په ورځ یې د سوانزي په وړاندې لوبه 2-1 وبایلله. د کوربه لوبډلې لپاره چې 15 دقیقې لا پاتې وې، فابیټیمبي ګومز ګټونکی ګول وکړ. دا ګول 15 دقیقې وروسته له هغه وشو چې اندرییو د یونایټډ د خوان ماټا ګول بدل کې لوبه برابره کړې وه. په دې ماتې سره مانچسټر یونایټډ جدول کې پر 5م ځای دی او د لیګ 4 لوبو کې یوازې 3 ګولونه کړي دي. خو روزونکی لویس وانخال وایي دی به مخکې له دې چې د لیګ کړکۍ د سهشنبې په ورځ بندیږي د ډار کوم لیګ لاسلیک نه کړي. وانخال د دوبۍ د لوبغاړو پر لیګ شاوخوا $120 میلیون لګولي، خو د ترکیې فنربخش ته یې د روبین وان پرسي له پلور او د راډامیل فالکاو پر ځای د بل لوبغاړي نه راوستلو وروسته داسې ښکاري دی اوس د بریدګرو له کموالي سره مخامخ دی. او په ټینس کې د امریکا پرانیستو سیالیو ان مخکې له دې چې نن پیل شي د خپل لومړي لوی نامه له لاسه ورکولو ګزار خوړلی. د نړۍ درېیمه شمېره لوبغاړې ماریا شراپووا د خپلې پښې ټپونو له امله وتلې ده. دا په 3 کلونو کې دوهم ځل دی چې د 2006 کال د اتله له دې اتلولۍ وځي. یو داسې موسم چې له وړاندې د لوبغاړو د ټپونو او ناروغیو له امله بې خونده شوی دی. او د ټکنالوژۍ پرمختیاوې او نوښتونه یې په خپله تازه ګڼه کلیک کې ګورو. د اپل ډیجیټلي مرسل سیری نوم خو به مو اورېدلی وي او ښایي د مایکروسافټ کورتانا نوم هم. اوس فیسبوک خپل ازمایښتي ډیجیټلي مرسل د 200 خلکو سره په کالیفورنیا کې شریکوي. نوم یې فیسبوک ام دی. په مصنوعي ځیرکتیا چلیږي چې روزل او څارل یې د خلکو په لاس کې. فیسبوک وایي ام به د بشپړو کارونو توان ولري لکه ستاسو په استازیتوب پیر وکړي. د ګیمونو مینوالو ته یو خبر. د ویډیو شریکولو ویبپاڼه یوټیوب د کمپیوټري لوبو او له نورو لوبو کوونکو سره مخامخ لوبو په پاڼه کار کوي. خو له نورو کلکو سیالانو لکه ټویچ یا ډیلی موشن سره باید ځان برابر کړي. نوموړې پاڼې هره ورځ په سلګونه زره خلک کاروي. د برېښنایي توکو لوی شرکت سونی د ډېرې چټکې درون الوتکې یو ماډل جوړ کړ. داسې ګمان کیږي چې د دې الوتکې سرعت به په 1 ساعت کې 170 کیلومترو ته رسیږي. دا سرعت د نورو ورته سوداګریزو الوتکو 2 برابره دی. خو ځینې دومره ځغاسته ستونزمنه بولي په دې چې نورو الوتونکو شیانو ته به وخت ورنکړي چې له مخې یې لرې شي. او په پای کې څو شرکتونه د اغوستونکو ټکنالوژۍ تر ټولو ښه شیان کتر کړي. یو کوریایي شرکت د بریل کې ځیرک ساعت جوړ کړی چې نابینایان لیکلي پیغامونه لوستی او اخیستی شي. دا توکي مقناطیس او څو ستنې کاروي چې د بریل لیک 4 توري په یو وخت کې جوړ کړي او په مناسب سرعت کار وکړي. د ډاټ شرکت هوډمن دی چې سږکال دا ساعت په امریکا کې بازار ته وباسي. د خبرونې پای شیبو کې ښایي ځینو د ماریاچي په اړه نه وي اورېدلي، خو دا په نړۍ کې مشهوره موسیقي ګڼل کېږي چې د مکسیکو ګوادالاهارا کې پر واټونو غږول کېده. دا د ماریاچي نړیوال کنفرانس یوه برخه وه چې د نړۍ له لارو بره پکې موسیقي غږونکي د ښار منځ کې په سندریز یون وتلي وو. د ماریاچي اوږد واټنه 10 ورځنی یون پیل چې د امریکا لوی وچې له لارو بره او ان سویډن هم ګډونوال ورغلي چې خپل رنګونه پکې نندارې ته وړاندې کړي. د نن خبرونه مو همدومره وه، نو تاسو چې هر چېرې وئ ښه وخت او ښه وخت.